السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم ستاسو په درانه خدمت کې نن بیا له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، په شروع کې دومره درته وایم چې دا زما ویډیو به سکیپ کوئ نه او بندوئ به نه او تر پایه به یې اورئ، ځکه که مې سکیپ کړله او یا مو بنده کړله زما دومره تاوان نه دی. ضرور به زما هم یو څه تاوان وي، خو ډېره حصه یې ستاسو دی، ځکه چې زه هر وخت ویډیوګانې جوړوم، خو نن خاص ستاسو لپاره ده دوستان. نن خاص ستاسو د ګټې لپاره دا ویډیو زه جوړوم. که تاسو سکیپ کړله تر ما ستاسو ډېر تاوان دی، 10% زما تاوان دی، 90% ستاسو تاوان. نو ویډیو سکیپ کوئ مه، دا په سټارټ کې درته وایم. خوږو دوستانو، موبایل له موږ او تاسو له هر چا سره شته، او چې له یو چا سره موبایل شته په هغه کې فیسبوک ضرور شته، او فیسبوک موږ او تاسو له کلونو کلونو استعمالوو، ډېر کلونه وشول. خو یوه خبره زه درته کوم، پر بعضې دوستانو به ترخه ولګېږي. دوستانو، فیسبوک چې موږ کاروو په دې کې په 100 کې 90 کسان د فیسبوک په سیټینګ نه پوهېږي، فقط 10% په پوهېږي. دوستانو، د فیسبوک زده کړه دا نه ده چې تاسو فیسبوک ایپ خلاص کړئ، په فیسبوک کې چې کوم پوسټونه دي یا ویډیوګانې دي دا کښته او پورته سکرول کوئ. دې ته د فیسبوک زده کړه نه وایي. د فیسبوک زده کړه دې ته وایي چې تاسو هغه سکور وساتئ، د هغه سکورټي دومره سخته کړئ چې هغه څوک هیک نه کړي. هو دوستانو، تاسو به ډېر لیدلي وي د ډېرو کسانو ویډیوګانې لیک شوي وي، چینلانې هیک شوي وي، اکاونټونه یې د فیسبوک هیک شوي وي، پیجونه یې هیک شوي وي. دوستانو، د دې وجه څه ده؟ د دې اوله وجه دا ده چې موږ او تاسو له فیسبوک سره خاص بلد نه یو. که چیرې زموږ او ستاسو فیسبوک په صحیح معنا زده وای، که په صحیح معنا زموږ او ستاسو فیسبوک زده وای، بیا هر چا هر هیکر زموږ او ستاسو دا فیسبوک پاسورډ ته لاسرسی نشو پیدا کولی. خوږو دوستانو، خو دلته یوه خبره درته کوم چې موږ تاسو فیسبوک جوړوو، یا خو خپل نوم پرېږدو په پاسورډ کې، یا چې په کوم هېواد کې اوسو د هغه هېواد نوم پرېږدو، داسې 1 2 3 په اردو کې 1 2 3 یا 1 2 3 چې ورته وایي، په دې کې دا ورسره زیات وو، یا 3 واره 0 ورسره زیات وو، یا 5 یا یو تورې ورسره زیات وو، خو د ملک نوم کې ولیکو، د خپل ځان نوم پرېږدو په پاسورډ کې، د خپل شناخت کارت نمبر پکې ولیکو، د خپل موبایل نمبر پکې ولیکو، چې په ډېر اساني سره خلک هیک کولی شي. دا هیکران څه جادوګران نه وي، دا ټرای کوي بیا ستاسو چینل هیک کړي، چې ټرای کوي اخر ستاسو پاسورډ پیدا کړي. نو دوستانو، تر ټولو وړاندې به تاسو کوئ څه؟ دوستانو، یوه خبره بل درته کوم چې دا پخوانی دور نه دی چې نو که ستا چینل څوک هیک کړي څه مسله ده، وخته به بل چینل جوړ کړې. زیاده سے زیاده به دا تاوان و چې 15,000 10,000 6,000 50,000 فرنډ به دې وي، هغه به نور پیدا کړي، هغو کسانو ته به بیا خواست وکړي، په نورو ملګرو باندې پوسټونه وکړي چې زما چینل هیک شوی دی، ما نوی اکاونټ جوړ کړی دی، نوی آی ډي مې جوړه کړې ده، دې ته فرنډ ریکویسټ راواستوي، دلته به سره ملګري شو. پخوا خو به زیاده سے زیاده دومره تاوان، خو دا بیا جلا دور دی دوستانو، دا چې دی دا جلا دور دی. خوږو دوستانو، دې ته ویل کېږي د اے آی دور. دوستانو، تاسو اے آی پیژنئ که نه پیژنئ؟ دې ته وایي دا د اے آی دور دی، دې ته آرټیفیشل انټیلیجنس وایي. دوستانو، په اردو کې مصنوعي ذهانت، په انګلیش کې آرټیفیشل انټیلیجنس، او په پښتو کې مصنوعي ځیرکتیا. دا یو داسې سیسټم دی دوستانو، دا لکه انسان ستا د هر سوال جواب درکولی شي، ته چې څه ورته ووایې دی لکه یو انسان داسې تا ته جواب درکوي، خو انسان نه دی، یو مصنوعي کمپیوټر دی، مشین دی، خو بالکل د انسان د ذهن په رقم جوړ شوی دی. خوږو دوستانو، که خدای مه کړه ستاسو آی ډي هیک شوه، ما تا ته وویل دا به تېر وخت نه دی چې هیک شو نو هغه سړی به یې مازې استعمال کړي، نور خو هېڅ قیامت نه جوړېږي، زه به بل آی ډي جوړ کړم. نه دوستانو، دا د اے آی په ذریعه باندې
دا د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې ستاسو له تصویر څخه فقط ستاسو له یو تصویر څخه یو داسې ویډیو جنریټ کولی سي کریټ کولی سي جوړولی سي دوستانو چې عکس به ستا وي ویډیو به هوبهو ستا وي اواز به ستا وي صحیح دي دوستانو هیڅوک به پیچان نشي کولی او بیا تا ته خلک د سپیناوي موقع هم نه درکوي ته که سل واره ووایې چې وروره دا په ای آی باندې جنریټ شوې ده دا ویډیو اورجینل نه ده دا په ای آی جوړه شوې ده دا زما خپله ویډیو نه ده ته وضاحتونه کوه وضاحتونه کوه ته به نو به خلکو ښه ومني که خدای مه کړه کله کله خو داسې پېښه هم وشي داسې ډېرې پېښې وشوې دوستانو تاسو به شهیدان یاست چې همدغه زموږ او ستاسو اکاونټونه په داسې غلطه طریقه استعمال شول چې هغه خلک ژوندي وسوځول شول یا خو هغه خلک په ډبرو مړه شول ځکه چې بیا وروسته پته ولګېده وروسته چې تحقیق وشو هغه خلک په دې کې ملوثه نه وو د هغو خلکو به د فیسبوک آی ډي هیک شوې وه پر هغه چې کم مواد شیر شوي وو هغه به بل چا پر شیر کړي وو خو دا مسلمان به په خلکو په دې مړ کړ چې د خو پر ټاپه به پر ولګول چې تا چش پورته کړي دي څه شي مجلس راڅخه اوږد شو زه راځم دې خواته چې موږ او تاسو خپل فیسبوک څنګه خوندي کړو هو دوستان ما تاسو ته وړاندې وویل اول خو به تر ټولو وړاندې تاسو راسئ دوستانو پلی سټور د هر چا په موبایل کې وي هر څوک یې پیژني هلته به ورسئ فیسبوک به پکې ولیکئ که فقط د هغه مخفف ولیکئ اف بي هم راوړي فیسبوک راوړي هلته فیسبوک چې راغلی پر فیسبوک پې کلیک کړئ دوستانو هلته تاسو ته دوه آپشن راسي یا خو به که اوپن آپشن به راغلی یعنې خلاص یې که فیسبوک بیا ستاسو دا ایپ چې کوم دی د فیسبوک دا اپډیټ دی اپډیټ یې تم نه غواړي که چیرې اپډیټ راوړي پر اپډیټ به کلیک کړئ یو 2 یا 3 منټه غواړي ستاسو اکاونټ به اپډیټ شي چې اپډیټ شو دوستانو تاسو به داسې وکړئ نور سټمونه خو زه په سکرین ریکارډینګ کې درښیم خو زه به دومره درته ووایم چې اوس دا درته وایم چې پاسورډ به تاسو یو عام پاسورډ نه ږدئ چې په خپل نوم باندې کښېږدئ د ملک په نوم باندې کښېږدئ شناخت کارت نمبر ورکړئ د خپل موبایل نمبر ورکړئ نه دوستان داسې نه تاسو به کم سے کم تر کمه د 12 ګروپو پاسورډ جوړوئ هغه به څنګه جوړوئ دوستانو په هغه کې به د انګریزي غټ او کوچني کیپیټل لیټر سمال لیټر د انګریزي غټ توري او کوچني توري به دواړه وکاروئ دا ABC چې ورته ویل کېږي دوستانو غټ توري هم کوچني هم دا یو په دې کې به تاسو شمیرې وکاروئ دا هندسي چې ورته وایي 1 2 3 دا به هم پکې وکاروئ او په دې کې به تاسو ډالر سین صحیح دي دوستانو دا به پکې وکاروئ هیش سین دا به پکې وکاروئ پرسنټ سین دا به پکې وکاروئ دا به ټول سره ګډ کړئ یو سخت پاسورډ به کم سے کم د 12 حروف به جوړ کړئ صحیح دي دوستانو دا خو پاسورډ ورکړئ او دوستانو یو بل شی زه تاسو ته درښیم بیا به تاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن هم عام کړئ ځکه دا داسې وي دا 2 فیکټر اتنټیکیشن چې کوم دی د دې بغیر دی ستاسو اډي نشي خلاصولی دا د دې خپل پاسورډ دی دا به پکې وکړي صحیح شو دوستانو چې دا مو پکې وکړي نور بیا زه تاسو بیا ما سیټینګ له په سیټینګ کې یو څه ضروري سیټینګونه دي دا به پکې کوئ هلته زه تاسو ته درښیم دوستانو چې هلته فنګر پرنټ هم ورلګېږي هلته یو پاس کې جوړېږي هغه به تاسو جوړه کړئ چې په هغه کې آی سکین هم څه د سترګو سکین دا ولګوئ ستاسو خوښه ده فنګر پرنټ د ګوتې پرنټ ولګوئ دا به هم ولګوئ او یو څه نور سټینګونه دي په دې کې داسې دی چې ایمیل دی د ستاسو نمبر دی ستاسو د زوکړې نیټه ده دا څه شان دی دا به هم تاسو پټوئ خو هغه به زه په سکرین ریکارډینګ کې درښیم هلته به تاسو سکرین ریکارډینګ له ورسئ دا به هلته مکمله وکړئ نو ځکه دوستانو پښتانه یو متل کوي وایي خپل مال خوندي کړه همسایه مه غټ کوه که موږ تاسو هر څوک هم پر خدای باندې توکل لرو چې توکل پر خدای زموږ او ستاسو اډي به نه هېک کېږي
خو دوستانو د توکل سره سره حفاظت هم ضروري دی ځکه چې موږ تاسو چې په بازار کې دوکانونو ته قلفونه ورلګوو دا خلک ټول پر خدای باندې یقین لري داسې نه دي چې دا د خدای پاک له خدایي یا د هغه د حکمت یا د دې څه منکر دی چې خدای پاک د کل بغیر ستا دوکان نشي ساتلی هم یې ساتلی شي خو بیا هم چې هر څوک ماښام کورو ته ځي دوکانونه بندوي 4 5 شپږ قلفه ور ولګوي چې د شپې یو غل رانیسي زما د دوکان څخه شام غلا نه کړي نو دوستانو تاسو به خپله آی ډي دومره سکور کوئ داسې سخته سکورټي به ورلګوئ چې هیکر هر څومره کوشش وکړي ستا آی ډي ته نه ننوځي خو دوستانو ما درته وویل که خدای نخواسته هېواد ننوتئ ستاسو آی ډي ته لاسرسی پیدا کړي بیا ما درته وویل دا خلک تاسو د سپیناوي چانس نه درکوي د سپیناوي موقع تاسو ته نه درکوي چې تاسو دا ووایئ چې وروره دا زه نه وم زما آی ډي هیک سوې وه دا بل چا نه 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 دا خبره بیا ستا څوک نه اوري یا خو بیا ته مرې یا به ته ذلیله کېږې یا به ته بدنامه کېږې ما درته وویل دا AI دور دی چې څه رقم یې در سره وکړو خلکو بیا به در سره کوي هم ستا پر عزت حمله کولی شي هم ستا پر ځان باندې حمله کولی شي هم ستا پر ذات حمله کولی شي پر هر شي باندې کولی شي دوستانو ډېر پام باور ورکوئ ما تاسو ته په سټارټ کې هم ویلي وو چې دا ویډیو ستاسو د فایدې لپاره ده نو دوستانو ویډیو بیخي راڅه اوږده سوه نور یې نه اوږدومه اول راسئ سکرین ریکارډینګ وګورئ او د سکرین ریکارډینګ بعد به بیا زه تاسو سره رخصت اخلم ریکارډینګ وکتئ خوږو دوستانو خدای پاک دې وکړي چې زما دا ویډیو او زما دا زیار ستاسو خوښ شوی وي دوستانو زه هر وخت ستاسو لپاره داسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیو جوړوم دوستانو دا ویډیو ډېر په تکلیف جوړېږي ډېره په زیار جوړېږي ډېره خواري زه ورسره کاږم نو خوږو دوستانو زه پر تاسو یو حق لرم چې تر څو پورې مې ویډیو بنده کړې لا نه وي دا زما چینل سبسکرایب کړئ زما چینل لایک کړئ او یو ښه کمنټ هم راته وکړئ په دا کمنټ کې صحیح دی کمنټ هم وکړئ او دوستانو ځکه چې دا موږ ته حوصله افزایي راکوي نو موږ نورې داسې ویډیوګانې جوړوو خوږو دوستانو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ودان